السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو غزل دی ټولو مسافرو ته ډالۍ. اشرف جانه تا ته دې ډالۍ چې زندګي څه په دې شکل تېرول دي، زندګي څه په دې شکل تېرول دي، بس د مچ په وزر تیږه کش کول دي. د ژوند هره ثانیه بغیر له یاره لکه خپله جنازه په اوږو وړل دي. عجیبه ده پر رضا دوزخ ته تلل دي، عجیبه ده پر رضا دوزخ ته تلل دي. مینه څه ده په خپل لاس زهر خوړل دي. لوی عمل تر ټولو لمونځ نه دی ناپوهه، لوی عمل تر ټولو لمونځ نه دی ناپوهه. پر رضا د لوی خالق مینه کول دي. د وطن ساتل وړه خبره نه ده، د نجیب غوندې خپل سر نه تېرېدل دي. ای پوهېږي بې اظهاره مینه څه ده، ای پوهېږي بې اظهاره مینه څه ده، د خاموش غوندې تنها پاتې کېدل دي. دا غزل د ټولو مسافرو ته ډالۍ. اشرف تا ته هم ډالۍ.